څنګه ښځه هم له کوروالې لکه نارینه داسې خوند واخلي. له موږ څخه یو مینوال پوښتنه وه چې ولې ښځې له جنسي اړیکې یا سیکس څخه د نارینه‌و په شان خوند نه اخلي. د دې دوست په ځواب کې باید ووایم چې تر نارینه ښځه ډېر خوند اخلي او اخیستی شي، خو دا چې موږ نشو کولی ښځه له موږ څخه خوند واخلي، دا د ښځې نه بلکې د نارینه‌و ستونزه ده. لومړی، له مېرمنې سره مو مرسته وکړئ چې د آرامتیا احساس وکړي. ډېری ښځې او بیا زموږ مېرمنې چې له شرم او حیا څخه ډکې دي، د سیکس یا کوروالې پر مهال د شرم احساس کوي. همدا شرم د ښځو د ستړس او نه انځلېدو لامل کېږي او نه هم خوند اخیستلی شي. که مو فکر کړی وي زموږ ښځې لکه پلاستیکي نانځکې داسې دي، خپل خاوند ته ځان حواله کړي چې هر څه پې کول هماسې خوښوي. کوروالی یا سیکس د ادبیاتو ټولګي نه دی چې موږ پکې با ادبه اوسو یا له یو بل څخه وشرمېږو، بلکې سیکس له یو بل څخه د خوند اخیستو هغه شیبه ده چې ښایي د دنیا ډېر خوندونه ورته هېڅ وي. که موږ وکړای شو چې د ښځې شرم مات کړو، په دې وپوهوو چې که دا خوند واخلي موږ ته هم خوند راکوي او ان اماده یې له دې سره مرسته وکړو، نو له شکه پرته چې ښځه تر نارینه 10 ځلې ډېر خوند اخیستلی شي. د خوندورې او دوه اړخیزې جنسي اړیکې ښه والی په دې کې دی چې نارینه او ښځې دواړو ته رواني سکون وربخښي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.